اوس د کلام دپاره ډېر ګران او محترم محمد اقبال صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل کلام وړاندې کړي. ښاغلی محمد اقبال صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې به خانمه مو چې زه غزل به یم چې بې حسۍ چې د خدای خبره بایله، بې حسۍ چې د خدای خبره بایله، محبت د زندګۍ خبره بایله، او د زردارو د انا په عدالت کې ګوهر صاحب د زردارو د انا په عدالت کې مروت او ورورولۍ خبره بایله، او د شملې خبره لاړه آسماني شوه، د شملې خبره لاړه آسماني شوه، خاموشۍ د مشرۍ خبره بایله، او شاکر صاحب چې خاطر پکې خاطر ته مخامخ شو، چې خاطر پکې خاطر ته مخامخ شو، نن غیرت په دوسۍ خبره بایله، او تکبر انا غرور ته مبارک شه، تکبر انا غرور ته مبارک شه، بې وسۍ په بې وسۍ خبره بایله، او د خپل ذات په تقدس مطمئن نشوي، د خپل ذات په تقدس مطمئن نشوي، دا په څه دی د هستۍ خبره بایله، او چې مقدي د عظمت د فیصلې وه، چې مقدي د عظمت د فیصلې وه، تا په ضد د سرلوړۍ خبره بایله، او د پښتو لمنې هسې کړه بدنامه، د پښتو لمنې هسې کړه بدنامه، د په خپله بې حسۍ خبره بایله، او مقصد چې ظلم جبر ته چې ښکته شوه اقباله، ظلم جبر ته چې ښکته شوه اقباله، سر یو خوړ شاعرۍ خبره بایله.